کوم د باندنۍ کړۍ سي هغه نه سو استفاده کوي دوی باید د ارمان ګور ته وي اسلامي امارت په منځ کې د کوم درز وي یا مخالفت وي یا خدای مکه کوم ستونزه پیدا. مجاهد وای بهرنیان دې زموږ ترمنځ د اختلافاتو ارمان ګور ته یوسي. مجاهد وویل چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د پردیو ارمان او دسیسه ده. دا چې مجاهد ولې دا څرګندونې کړي او هغه نور څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مجاهد وای بهرنۍ کړۍ به زموږ د مشرانو د اختلافاتو ارمان ګور ته یوسي. د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات نسته او بهرنۍ کړۍ به په دې اړه خپل ارمان ګور ته یوسي. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د طالب مشرانو ترمنځ کوم درز او تضاد نسته. هغه په عیني حال کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د وروستیو خبرو په اړه دته منسوب غبرګون اصلاح کړی او ویلي چې د طالب مشرانو په اړه د نیوکو نه کولو اړوند خبرې حقانی ته نه بلکې رسنیو ته متوجه وې. د په وینا د دوی مشران که انتقادي خبرې لري هغه د خپل مورید په اساس غږیږي او د دغو خبرو څخه نور ناسمه استفاده نسی کولی. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې د دوی د عمومي رهبر ملا هیبت الله مرستیال هم دی څو ورځې مخکې خوست ولایت کې د وینا پر مهال د طالبانو پر رهبر کنایوي نیوکې وکړې او د واک په انحصار او پر نورو د خپلو نظرونو په تپلو یې تورن کړ. حقانی دا هم ویلي و چې دغه وضعیت د زغملو وړ نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال وویل چې د طالبانو پر مشرانو نه باید په عام محضر کې نیوکې وسي. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. تاسې د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.